اللہ پاک فرمائی وقالت الیہود وائی یہود لیست النسوارا ندی نسوارا علی شیئن پہیس دین حق باندی یہ مراد مانا ندی نسوارا علی شیئن پہیس دین حق باندی وقالت النسوارا اوائی نسوارا لیست الیہود ندی یہودیان علی شیئن پہیس دین حق باندی مانا دادا یہود انکار کئی دا حقانیت دا عیسیٰ علیہ السلام او دا انجیلنا نسوارا انکار کئی دا حقانیت دا موسیٰ علیہ السلام او دا تورات او دا سوچا کفر دے اللہ پاک فرمائی دا خبری دوی کئی حال دادے وهم یتلون الکتاب چو دوی الولی دا اللہ کتاب دا تورات کی تصدیق دا انجیل دے و پا انجیل کی تصدیق دا تورات دے اللہ پاک فرمائی کذالکا مانا دادا پشان دا ویانات دا دوی كذلك پشان د ویانا د دوی قال الذين لا يعلمون ویانا کړي واغه کسانو چې هغه نه پويږي مشرکین عرب وغيره مثل قولهم پشان د ویانا د دوی مشرکین عرب چې جهال دي هغه د شان ته ویانا کړي وا د حق پیغمبرانو د حق کتابونو انکار کړي اللہ پاک فرمائی فاللہ یحکم بینہم پس اللہ جل شانہ بفیصلو کی پما بین دوی کی یوم القیامت پورز قیامت فی ما کانو فیہ یختلفون پبار دا غس کی چودوی چپاگی کی بے اختلاف کولو اللہ پاک فرمائی ومن ازلمو سوک دے لوی ظالم مانا نشت لوی ظالم ممن دہا غچانا منعا چھ منکی خلق مساجد اللہ دا مسجدونو دا اللہ پاکنا دا کورونو دا اللہ پاکنا ان یعنی دا دی خبری نہیں منکی یذکر فی حسمو چی یاد کرشی پا دی مساجدو کی نم دا اللہ پاک منز پکی وشی ذکر و اذکار پکی وشی درسون پکی وشی وسعا فی خرابها او کوشش کئی فی خرابها پا خراب والی دا مساجدو کی وران وی جارووالی دا مساجدو کی چه مساجد وران وی جارش اللہ پاک فرمائی اولائکا دغا خلق چیدی دغا کافران مشرکین ما کان لهم ان يدخلوها جائز ند دی دوی دا پارا چودوی داخل شدی مساجدو تا الا خائفین مگر پدا سے حال کی چودوی ایریدون کی دا مومنانونا مزید وضاحت انشاءاللہ رازی اللہ پاک فرمائی لهم فی الدنیا خزیون دوی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم و دوی دا پارا پا آخرت کی عذاب لوئی دے اللہ پاک فرمائی وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ پاک دا پار مشرق و مغرب دے یعنی طول ازمک دا اللہ دا فائنما تولو پس کم طرف تا چتاسو مخڑا وی فثم وجه اللہ پس اختا طرف تا قبل دا اللہ پاک تا وجه اللہ منا قبلت اللہ ان اللہ واسع بشک اللہ جل شانو د پراخ فضل والا دے علیم کوئی دے پہری وشی باندے اللہ پاک فرمائی وقالوا اتخذ اللہ ولدا وایدا یہود و نصارا و مشرکین زمین طول تراجیک یہود نصارا مشرکین اتخذ اللہ ولدا نیولے دے اللہ جل شانو ولد لرا اللہ پاک دی خبر باندے رد کئی فرمائی سبحانہ پاک دے اللہ جل شانو د ولدنا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ خاص دا اللہ پاک پہ اختیار کی دی تمام غصو چی پاسمانونو کی دی و پزمکہ کی دی کل اللہ قانتون طول شئین خاص دا اللہ پاک دا پارا تابیداری کون کی دی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دے اللہ پاک اسمانون لروزمکے لرا و اذا قضوا امرن کلچے اللہ پاک ارادو فرمائی دی یوکار فإنما یقول له پس بشک اللہ پاک کو فرمائی اگیتا کون وشا فیکونو پس وشی اللہ پاک فرمائی وقال الذین لا یعلمون وائی اغا کسان چی نپویگی کہ مشرکین دیو کا اہلی کتاب دی طول پہ دی کے داخل لولا یکلمون اللہ ولی خبری نکی زمون سر اللہ پاک لکہ ملائکو سر چی سنگ خبری کی موسیٰ علیہ السلام سر سنگ خبری ہو من سر دن براہی راسو کی کنا او تأتینا آیا یا ولی نرازی منگتا یو دسی موجزہ چی منگئی غوارو یو دسی معجزہ چی منگئی غوارو اللہ پاک فرمائی کذالک قال الذین دو جوابون دی اول الزامی جواب دی دوی رست تحقیقی دی اللہ پاک فرمائی کذالک قال الذین دغشان تبیانا کری و آغا کسانو من قبلیم چی دوی نمخ کی تیر شوی دی د پخوانو امتونو کفار اغوی دسی غلط خبری کری وی دغشان تبیانا کری و الذین آغا کافرانو من قبلیم چی دوی نمخ کی تیر شوی مثل قولیم پشان تبیانا دوی او ویلو کړي چې ارین الله جهرتن موسی علیہ السلام ته ویل الله پاک فرمایي تشابهت قلوبهم
یو شان شي دي زونه د دوی دي موجوده کافرانو د پخوانو کافرانو سره الله پاک فرمایي قد بینا الآیات بشک من بیان کړی دي من صفا بیان کړی دي الآیات ډیر نه خي قوم یوقنون د پاره دا قوم چې یقین لري الله پاک فرمایي نبی پاک علیه السلام ته ان ارسلناک بشک من تعالی بالحق لپاره د حق بیان کولو بشیر و نذیر په داسې حال کې چې ته زیر ورکون کې مؤمنانو ته د اجرونو د ثوابونو و نذیر نویر ورکون کې کافرانو ته د عذابونو ولا تسلو تانا بپختنه نشي کېږي ان اصحاب الجحیم په بار د خاوندانو د جهنم کې پس تخپل غاړه خلاصوا دعوت او تبلیغ کوا الله پاک فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى چری خوشاله بنشي راضي بنشي تان يهود او نصارى حتى تر دې پوری تتبع ملتهم چې تابعداریو کې د طریقې د دوی او دا خو محاله ده چې تابعداریو کې د طریقې د دوی نو د دوی راضي کول محال دي نو عدم امکان الاتحاد مع اليهود والنصارى ممکن نه دی اتحاد يهود او نصارى وسره الله پاک فرمایي قل تورته هو ان هدى الله بشک دین د الله پاک چې دین اسلام دی هو الهدى خاص هغه پورا حق دین دی دا مراد ترجمه ده ان هدى الله بشک دین د الله پاک چې دین اسلام دی دین محمدی دی علیه السلام هو الهدى خاص دا پورا حق دین دی ولئن اتبعت اهواهم بالفرض کچرتا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دوی بعد الذي جاءك من العلم پس داغه نه چراغلی د تا وحي علم نه مراد د توحید تفسیر جلالین لیکلی مالک من الله نبوي تا د پاره من الله د الله پاک د طرف نه من ولي سوګوز بچون مالک نبوي تا د پاره من الله د عذاب د الله پاک نه معنا من عذاب الله من ولي سوګوز بچون کې ولا نصير او نه امدادي الله پاک فرمایي الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغه ته کتاب یتلونه حق تلاوته دوی ولي هغه حق تلاوته په حق لوستلو د هغه سره د تلاوت حق ادا کوي مزید وضاحت ان شاء الله راځي الله پاک فرمایي اولئک دغه خلک چې یؤمنون به دوی ایمان لري د الله په کتاب ومن یکفر به چا چې انکار وکړي د الله د کتاب نه فاولئک پس دغه خلک چې هم الخاسرون هم دوی پوره تاوانیان کامل تاوانیان خاسرون هم دوی